استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک. د اسد څلرشتمه استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک. عظیم افتخار د اسد څلرشتمه په افغانستان کې د امریکا د ماتې او د اسلامي امارت د بریا کلیزه ده. عظیم افتخار دی د بریا او تکرار دی مبارک مبارک استقلال. په همدې ورځ د اسلامي امارت مجاهدینو افغانستان فتح کړ، د استعماري او تپل شوي ادارې واقع ختم کړ. د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د افغانستان اشغال ته یې د پای ټکی کېښود. تیر 20 کلونه د امریکایي اشغال په وړاندې جهاد د ډېرو ستونزو او ننګونو څخه ډک و. طبعا جګړه ستونزې لري، ستومانۍ او مشکلات لري. په ځانګړې توګه باندې تیر 20 کلونه چونکې د مجاهدینو او د دښمن هغه ځواک او قوت او اسباب دا هېڅ د پرتلې وړ نه وه. د تیر 20 کلن جهاد له جریانه څخه خورا ډېرې خاطرې زموږ سره په اذهانو کې شته. دا چې جهاد د الله تعالی جل وعلا شانه له لوري یو فریضه وه، نو مجاهدینو په خورا ورین تندي باندې د هر څه کړاوونه او زحمتونه په ځان باندې منل. کله چې په 9 د اکتوبر باندې امریکا پر هېواد باندې یرغل وکړ، بیا په 24 د اسد باندې فتوحات راغله. واقعا دا یو اوږد زماني واټن و چې بېلابېلې دورې د ځان سره لرلې. اسد په 24مه د الله تعالی په نصرت د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرۍ لاندې او د اسلامي امارت د اعضاو د جهادي هلو ځلو له امله د افغانستان مسلمان ولس قربانیو رنګ راوړ او د نړۍ زبرځواک سره د انډیوالانو او ملاتړو د ماتې سره مخ کړ. د تیرو فتحو پرتله دا ځل د دې فتح امتیاز په دې کې دی چې د افغانستان اسلامي امارت د نظامی میدان ترڅنګ سیاسي میدان هم په خپل لاس کې واخیست او د بری تر ساحله یې ورساوه. د دې ابتکار نتیجه ډېره عالي وه او په افغانستان کې د اسلامي نظام د قیام لپاره یې لاره پرانیستله. د دښمن سیاسي او تاکتیکي نایرنګونه یې شنډ کړل. دا زموږ د تاریخ یو زرین باب دی چې د اوسني نسل او د راتلونکو نسلونو لپاره به یوه ښه د زده کړو یوه ښه سرچینه وي. د اسد 24مه په افغانستان کې دا داسې ورځ ده لکه چیرې تاریخي ورځ یو تاریخي ورځ ده، لکه څنګه چې د انګریزانو څخه موږ ازادي اخیستې ده او د روسانو څخه مجاهدینو ازادي اخیستې ده، افغانانو ازادي اخیستې ده، او دا 24مه بیا هم هغه ازادي وه چې موږ د دغو څخه د امریکایانو او د
ناټو څخه واخیستله، نو دا د ټولو افغانانو لپاره د افتخار ورځ دا به د تاریخ لپاره ثابت شي او دا به د آینده نسلونو لپاره غټ عبرت شي د دنیاوالو لپاره، دغه هیوادونو لپاره چې هغه زموږ غواړي چې زموږ په حق کې بد نظر ولري او غواړي چې بیا په افغانستان کې ارجمرج جوړ کړي، بیا مشکلات ستونزې جوړې کړي، د هغو لپاره به غټ عبرت شي او زموږ د آینده نسلونو لپاره به غټ افتخار وي او دا به په هیواد کې د ټولو هیوادوالو لپاره د آینده نسلونو لپاره خوشحالي وي. اوس فعلا ټول افغانان په دې باندې خوشحاله دي ځکه چې دا زموږ هغه تاریخي ورځ دی، دا زموږ هغه تاریخ دی چې زموږ غیرت ثابتوي او دا زموږ هغه همت او زموږ مسلماني او زموږ عقیده او زموږ اسلام ثابتوي، زموږ افغانیت ثابتوي. نو دا زموږ د ټولو لپاره په حقیقت کې د افتخار ورځ ده او دا د ټولو لپاره د خوشحالۍ ورځ دي. موږ افغانان په هیڅ وخت کې خارجي په افغانستان کې نشي زغملی. دوه واره انګریزان راغلي دي افغانستان ته، هم یې ماته ورکړې ده، که روسان راغلي دي افغانستان ته، هم یې ماته ورکړې ده، که امریکا او ناټو یا د امریکا متحدین راغلي په افغانستان کې، هم یې ماته خوړلې ده. نو دا هغه شیان دي چې موږ ته د تېر تاریخ ته په کتو باندې چې دا 40مه د راغلې ده، دا 40مه زموږ لپاره د افتخار ورځ ده او د خوشحالۍ ورځ. زما فکر د دولتونو بقا د بهرنیو ملتونو په حمایت کې یا د بهرنیو لویو قدرتونو په حمایت کې نشته. که داسې څه وای دلته به لا هم تر اوسه د یعقوب خان سلسله روانه وای یا به د کمونستانو سلسله روانه وای. دغه تجربې د نړۍ په نورو ځایونو کې هم شوي دي چې ناکامې شوي دي. زما فکر دولت یو مشروعیت ته ضرورت لري، بیا د افغانستان په څیر په یو هیواد کې چې اسلام یو لوی مشروعیت دی، قوي مشروعیت دی، مستحکم مشروعیت دی، خو تیر نظام دغه څه نه درلودل. د افغانستان د خلکو بریا د نړۍ په ستر قدرت امریکا او متحدینو یې نړۍ حیران کړه. مجاهدینو د ډیرو لږو امکاناتو په لرلو سره د لویدیځ عصري جنگي ماشین په افغانستان کې متوقف کړ او بهرني ځواکونه یې تیښتې ته اړ کړل. د اشغال او جګړې له پای ته رسېدو وروسته اسلامي امارت پر افغانستان حاکم سو. اسلامي امارت په تیرو 4 کلونو کې ځلانده کارکردګي درلوده او د افغانستان د پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره یې لوی کارونه کړي دي. له لوی بندونو جوړولو نیولې تر سړک جوړونې، اقتصادي زیربناو او د خلکو د هوساینې لپاره هڅو پورې پراخ اقدامات شوي دي. اوس مهال هیوادوال د سرتاسري امنیت او ثبات تر سیوري لاندې په خپلو کارونو بوخت دي او پر روښانه راتلونکي هیلهمند شوي دي. با روی کار آمدن نظام امارت اسلامی در افغانستان آمده تغییرات خوبی و تغییرات زیادی است که از جمله ما می توانیم در بخش امنیت صحبت بکنیم که ما از امنیت 100% مردم افغانستان راضی است. در سطح افغانستان کارهای بسیار بنیادی اقتصادی، تکنیکی، علمی صورت گرفته که همه به خیر و فلاح جامعه بوده. روز مبارک است به خاطر از اینکه بعد از پیروزی امارات اسلامی ما شاهد تحولات بسیار زیاد بودیم، خصوصا در شهر مزار شریف شامل بازسازی ها و ضمناً نکته مهم که اشاره کنم آرامی 100% برادر در شهر ما تامین است، کار بازسازی هم جریان. د اسلامي امارت د هڅو برنامو له امله د افغانستان ملي آثار د سیمې د آثارو په منځ کې تر ټولو زیات ثبات پیدا کړ او د امریکا له لوري د افغان شتمنیو له کنګل کېدو سره سره د افغانستان اقتصاد په ښه او هیله بخښونکي حالات کې دی. د اسلامي امارت له لوري د لویو او وړو بندونو جوړول، د کرنې پراختیا ته پاملرنه او د زراعتي تولیداتو له لارې د ځان بساینې پر لور تګ دا ټول د پرمختګ نښې دي. د اوبو رسولو سلګونه شبکې جوړې شوي، د هیواد په هر کونج کې میلیونونو خلکو ته د څښاک اوبه برابرې شوي دي. همدارنګه د هغو سیمو لپاره چې د اوبو له کموالي سره مخ دي لکه کابل او پنجشیر پراخې پروژې پکښې پلي کېږي چې له جملې څخه یې د پنجشیر د اوبو کابل ته انتقال یو له مهمو طرحو څخه ده ترڅو د پلازمینې د خلکو د اوبو اړتیاوې پوره شي. د افغانستان د تولیداتو زیاتوالی، د سوداګرۍ پراخوالی، د سیمې او نړیوالو هیوادونو سره او له ګاونډیو سره د اقتصادي دهلیزونو جوړول
د افغانانو لپاره د روښانه سبا زیری ورکوي. د طبیعي منابعو څخه د پرمختګ، هوساینې او اقتصادي ودې لپاره ګټه اخیستل د اسلامي امارت له مهمو کارونو څخه وو. اوس مهال له یو شمېر قانونو څخه استفاده روانه ده او د نورو قانونو د کشف، داوطلبۍ او استخراج لپاره هڅې دوام لري. د اقتصاد پوهانو په وینا اسلامي امارت په تیرو 4 کلونو کې افغانستان د پرمختګ او هوساینې په لور سوق کړی دی. نصرة فتح مبين أصدر رحمون اومد شام سیاه با صبح درخشان اومد شام سیاه با صبح درخشان اومد پیروزی مبارک پیروزی مبارک